تیل د روسیې د اقتصاد زړه دی، خو د دې بیه ځینې جنایتکاري ډلې ټاکي، ځکه دوی هر کال میلیونونه ټنه تیل د روسیې له پایپلاینونو غلا کوي او په تور بازار کې یې پلوري. ډیر کله دا غلا فساد کې د ککړو روسي چارواکو سره په هملاسي او یا د هغوی تر مستقیم څار لاندې ترسره کیږي. د ازادي راډیو د روسي څانګې یوې نوې څېړنې ښودلې چې د روسیې په نیمه خپلواکه خانتي مانسي سیمه کې چې په دې هېواد کې د تیلو بډایه سیمه ده، څنګه د عوایدو د دې طبیعي سرچینې غلا رسوا سوې او هغوی چې دا غلا یې رسوا کړې څنګه له قانوني مجازاتو سره مخ سوي دي. که څه هم دا څېړنه یوازې په یوه سیمه راڅرخي، خو سرچینو تایید کړي چې د روسیې په ټولو تیل لرونکو سیمو کې فساد کې ښکېلې دا شبکې فعالې دي. خو تیل څنګه غلا کیږي؟ ناخالص تیل له اوبو او طبیعي ګازو سره په مخلوط ډول د مځکې له تله استخراجېږي. وروسته خام تیل، ګاز او اوبه له یو بل جلا کیږي. که خام نفت د ترانس نفت د شرکت د پایپلاین له شبکې سره نږدې او مناسب وي، له هغې سره وصلیږي او کنه د ټانکرونو او اورګاډو په وسیله پیرودونکو ته لیږدول کیږي. ممکنه ده د یو ټانکر نیمایي په لاره د انتقال پر مهال غلا سي. یو اندازه غلا سوي تیل د سماوارونو په نوم وړو تصفیه ته لیږدول کیږي. یوه برخه یې په اورګاډو کې د لګول سوي ټانکرونو په مټ او یوه بله برخه یې د سړکونو له لارې پیرودونکو ته رسول کیږي. همدارنګه په پایپلاینونو کې د غیر قانوني شیردانونو د لګولو له لارې هم تیل غلا کیږي. سرچینې وایي دا شیردانونه معمولا د دولتي ځواکونو، د تیلو د شرکت د کارکوونکو او یا د خصوصي امنیتي شرکتونو د کارکوونکو لخوا کنټرولېږي. مخکې له دې چې په پایپلاینونو کې تیل د مقدار ارزونې دستګاو ته ورسیږي، غلا یې خوندي او ګټه یې زیاته ده. کم امکان لري چې غلا ته د چا پام ور واوړي. له پایپلاینونو څخه د شیردانونو په وسیله د تیلو د غلا بیلابیلې لارې شته. غله له پایپلاین څخه تر هغه ځای چې یو ټانکر پکښې پټ سوی وي نل نصبوي. دا نلونه کله ناکله څو کیلومتره اوږده وي. دوی له پایپلاین څخه مستقیم د تیلو وړې تصفیه ته هم پایپ غځوي. بله لاره یې وړو جهیلونو ته د پایپلاینونو غځول دي، ځکه که د چا پام ور واوړي فکر کوي ټانکر له جهیله اوبه اخلي. په ځینو مواردو کې کیدای سي دا کار د سړک پر غاړه د ټانکر په پارک کولو وسي. د ژوند د چاپیریال ساتنې له قوانینو په سرغړاوي د تیلو شرکتونو تر مځکې لاندې زاړه پایپونه نه دي ایستلي او ترڅنګ یې نوي پایپونه غځولي دي. په ځینو ځایونو کې له 10 تر 15 پایپلاینونه تر مځکې لاندې خوا په خوا نصب وي چې یوازې یو یې فعال وي. هغه قراردادیان چې د پایپلاین څښتنې د زړو پایپلاینونو د لرې کولو لپاره ګماري، ښایي له فعال پایپلاین تیل غلا کړي. په ځینو مواردو کې پایپلاین مستقیما په کښتیو کې له نصب سوي ټانکرونو سره وصلیږي چې د اوبو له لارې غلا سوي تیل وړي. د تیلو غلا معمولا د قانون پلي کوونکو ادارو د مامورینو لخوا څارل کیږي. څو سرچینو ویلي چې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې افسران د دې چلول لومړي سمبالونکي دي. په دې غلا کې د کورنیو چارو وزارت چارواکو، د ترافیکو پولیسو، خصوصي امنیتي شرکتونو او د تیلو د شرکت اړوند مامورینو ته بډې ورکول کیږي.